ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي کاشکې ټول د ملا یعقوب په څیر وای، خو تر اوسه کومه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ډاکټر صاحب ښاغلی غني ویلي که ټول د ملا یعقوب په څیر وای، اوس به په افغانستان کې دغه بحران نه وای او افغانستان به په یو واحد ډول جوړ شوی وای. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي که د افغانستان ټول سیاسي او نظامي مشران د ملا یعقوب په څیر د تفاهم او نرم دریځ څښتنان وای، نو ښایي د هیواد روان بحران ډیر مخکې حل شوی وای. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر اوسه د احتمالي خبرو او تماسونو په اړه کومه رسمي پریکړه یا روښانه هوکړه نه ده اعلان شوې. اشرف غني ویلي افغانستان له څو لسیزو راهیسې د جګړې قرباني شوي او دا ثابت شوي چې زور هیڅکله د ستونزو د حل لاره نه ده. د هغه په وینا د جګړې دوام یوازې د ولس دردونه زیات کړي او هیواد یې له پرمختګه شاته کړی دی. زه تل باور لرم چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو او تفاهم له لارې حل شي. که ټول لوري د ملا یعقوب په څیر د ملي ګټو په چوکاټ کې فکر وکړي، نو د سولې لپاره لاره اسانه کېدای شي. پخوانی ولسمشر همدارنګه چې تر دې دمه د کومې نوې ناستې رسمي لیدنه او یا هم وروستۍ هوکړه په اړه کره معلومات نشته، هغه ټینګار کړی چې هر ډول خبره باید د رسمي سرچینو له لارې تایید شي ترڅو د اوازو او ناسم معلوماتو مخه ونیول شي. اشرف غني ویلي د افغانستان راتلونکی هغه وخت خوندي کېدای شي چې ټول افغانان د یو بل زغم ولري او ملي یووالی پیاوړی کړي. دغه په وینا یو اړخیز تصمیم نیولو پر ځای باید پراخې ملي سلا مشورې وشي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د طالبانو نوم په مستقیم ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دی چې هره واکمنه ډله باید د ولس مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي. هغه زیاته کړې چې د نجونو او ښځو زده کړه، د کار حق او د بیان ازادي هغه بنسټیز ارزښتونه دي چې باید درناوی وشي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.